درنو لیدونکو ستړي مشئ. طالبان وایي مخکني جنرالان د جګړې داعیه نه لري. سادات وایي د جګړې په ډګر کې به سره ګورو. د طالبانو پر بډ د نوې جګړې د پیلولو په اړه د افغانستان د مخکنۍ واکمنۍ د پوځ د یو جنرال سامي سادات خبرو ته په اشارې طالبانو ویلي دي چې د افغانستان مخکني ځواکونه د جګړې لپاره هیڅ ځای نه لري. سامي سادات تیر ورځ امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې زر به د طالبانو پر بډ د افغانستان د مخکنیو ځواکونو د راټولولو بهیر پیل کړي. هغه وویل چې په دې اړه له یو شمېر پخوانیو امنیتي مشرانو، سیاستوالو او نورو سره په خبرو بوخت دي او له اختر وروسته به د امنیتي ځواکونو د راټولولو طرحه جوړه شي. موږ به په دریو پوځي، سیاسي او مدني برخو کې خپلې هڅې پیلوو. د ښاغلي سادات دغو څرګندونو ته که څه هم طالبانو په نیغ ډول کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو د طالبانو د ویان مرستیال انعام الله سمنګاني په یوه ویډیویي استوزه کې ویلي دي که دغو درغلو جنرالانو وړتیا لرلی او د کار وګړي وای، هغه ځواک به یې ساتلی وای چې د څه باندې 50 هیوادونو په مرستې د 100 میلیارډ ډالرو په لګښت یې ورته جوړ کړی به. طالبان د 2021 زیږدیز کال د اګست په میاشت کې کابل ته ننوتل او د نورو برخو ترڅنګ ورسره د افغانستان تازه په پښو درېدلی 20 کلن پوځي غونډال هم نسکور شو. ښاغلي سادات دا خبره هم کړې وه چې د طالبانو پر بډ د دوی د نوې پیلیدونکې مبارزې او راټولېدنې یو مهم اړ یا شرط دا ده چې هغه وګړي به پکې ګډ نه وي چې د ده په خبره د ولسواکۍ په شړېدو کې لاس لاره، په فساد کې ګډ وو او د مالکیت او مبارزې روحیه یې نه لرله. د دا خبره هم وکړه چې په دې نوي بهیر کې به هغه وګړي نه ګډېږي چې پخوانۍ جرمي مخینه ولري او باید ځوان وي، ډېر پخواني او غله مو په کار نه دي. خو د طالبانو ویان سمنګاني ویلي دي چې د افغانستان د مخکني پوځ جنرالان په وګړو کې ځای او د مبارزې لپاره دلیل او داعیه نه لري. خو ښاغلي سادات په جواب کې ویلي دي د جګړې په ډګر کې به سره ګورو. د طالبانو دغه ویان دا خبره هم کړې ده چې نننی افغانستان د هغه په خبره خپل غونډال واکمني او خپلواک امنیتي ځواکونه لري. خو ښاغلی سادات وایي چې طالبان بدل شوي نه دي، بلکې د ده په خبره بربریت، تکفیر او جهالت نور هم ډیر شوي او له همدې کبله یې پریکړه کړې چې پر بډ یې ودرېږي او افغانستان آزاد کړي. جنرال سادات د افغانستان د مخکنۍ واکمنۍ تر ړنګېدو لږ مخکې په هلمند کې د طالبانو پر بډ د جګړې مشري پر غاړه لرله او بیا کابل ته وغوښتل شو او د امنیتي چارو د تنظیم او راټولولو فضا ور وسپارل شوه. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.